سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ، د صحت جامې مو پر تن وي. ملګرو، نن د کلاس A سبنیټینګ کوو. ګورو چې په کوم شکل کولی شو، کومه اسان طریقه ده. نور کلاس C او همدارنګه IP ادرس څه شی ده. IP ادرس کلاس دا شیان ټول موږ په تیره ویډیو کې تشریح کړي دي، نو که کوم مشکل وي کولی شو تاسو هغه ویډیو ځلې سره ریویو کړئ. کلاس A ته راځو، موږ تاسو یو اپیل وکړو په داسې شکل سره چې last.0.0.0/ څو راځي 0. دغه IP موږ ته راکړل شوې ده. په دې کې تاسو ورته سبنیټ ماسک پیدا کوئ، همدارنګه وګورئ چې څومره نیټورک پکې جوړیږي، څومره هوسټ پکې جوړیږي، او یو یا دوه نیټورک هم تاسو ولیکئ. نو د دې لپاره چې دا مخته یوسو، د خواته راځو، موږ تاسو رینج لیکو چې له 0 نه تر 120 پورې. دا موږ تاسو د کلاس A رینج ده. ډیفالت سبنیټ ماسک 255.0.0.0/8 ده. دا ولې ګورو 255 لیکل کېږي او دلته 8 لیکل کېږي. ګورو داسې موږ تاسو ته د چې په کلاس A کې د نیټورک سره هم مشخص کوي چې موږ دلته څو پورشنه په نیټورک پورې تړلي دي، او دلته موږ ته سایز د بیټونو مشخص کوي. دلته CIDR ولې ویل کېږي، سایز د بیټونو مشخص کوي چې موږ په دغه IP کې فلحال څومره بیټونه لرو، یا هم قرض کړي که نه دي پکې قرض کړي دي، دپاره موږ تاسو ته دا راځي. ګورو دلته موږ ته IP راکړل شوی last 00 اوس ګورئ دغه ویلیو وګوره. IP په کلاس A کې دا ولې کې دلته 0 لیکل شوی، نو له دې نه معلومیږي چې موږ تاسو د هوسټ برخې نه یو څو بیټ راقرض کړي، تر څو دغه IP کې شوي کړی سبنیټینګ کړی ده، او تر هغو کولی شو دغه نیټورک په نورو کوچنیو نیټورکونو باندې توزیع کړو. نو د دې لپاره چې دا معلوم کړو څه کار کوو. ګورئ 8 دا دی، 0 دا دی. نو له دغه 8 سره کوم مقدار قیمت جمع کو 0 پوره کی، نو واضحه ده 12. 8 جمع 12 څومره شي 0. نو مقدار د بیټونو چې موږ تاسو قرض کړی ده هغه معلوم شو څومره ده 12 بیټه ده. اوس نیټورک معلومو چې موږ ته څومره نیټورک جوړولی شي. د نیټورک د پیدا کېدو لپاره فورمول لرو چې 2 په تاوان د n دا مساوي کېږي n قرض شوي بیټونه، 2 په تاوان د څو راځي 12 راځي، نو مساوي کېږي له 4096 سره. دا معلومه کړه چې دغه کلاس کې یا په دغه IP ادرس سره موږ تاسو کولی شو تقریبا 4096 نور سب نیټورکه د دغه نیټورک څخه موږ تاسو جوړ کړو. خدام چې کله وکړو، اوس راځو دغه سبنیټ شوی IP ته موږ تاسو چې پیدا کوو، سبنیټ ماسک پیدا کوو. په کوم شکل پیدا کېږي ګورئ ښه. راځو دغه ډیفالت سبنیټ ماسک چې دا د بیټ په شکل لیکو، 1 2 3 4 5 6 8. ولې دلته ټول یو لیکو؟ ځکه دلته وګورئ دلته زموږ تاسو مقدار څومره ده 255. مطلب دلته چې دا کوم بیټونه په دې اوکتیت کې راځي دغه ټول پکې شي دي شامل دي. له دې دا وروسته دا 00 چې لیکل کېږي، مطلب دا دې څخه موږ تاسو ګټه په نیټورک برخه کې نه اخلو یا شامل نه دي. ولیکن دلته که موږ تاسو وګورو 12 عدد بیټ موږ تاسو چې کړی ده قرض کړی ده، نو د دې لپاره موږ تاسو څه کوو، دوهم اوکتیت څخه به هم څو بیټه رانیسو، 1 2 3 4 5 6 8 ډاټ. ګورئ 8 سول بیا 4 بیټه کم لرو، نو راځو د پیل د C کلاس ته هم یو 4 بیټه راخلو، 1 2 3 4. باقي بیټونه چې شامل نه دي هغه چې کوو 0 لیکو ډاټ. دریم څلورم پورشن چې بیخي ګټه نه ترې اخیستې هغه به ټول شی سي، هغه به ټول دا شي 0 شي. 0 چې لیکل کېږي مطلب دا له دې نه قرض کړي نه دي، او 1 چې لیکل کېږي مطلب دا د بیټونه موږ تاسو قرض کړي دي. اوس ګوره دغه چې ټول سره راجمع کړو په دې شکل لیکل کېږي، دغه ټول بیټونه چې جمع سي دا 255 کېږي، دا هم 255 کېږي. او دا بیټونه څنګه جمع کېږي؟ ګورئ د بیټو قیمت چې دا 1 2 4 8 16 24 4 او 128 دي. ګورئ څو بیټه قرض دي، 1 2 3 4. پس 4 بیټه چې قرض دي د چا په خوا نه به 4 بیټه په نښه کوي، 1 2 3 4. دا ټول سره مجموعاً جمع سي څومره کېږي 240. نو دلته 240 لیکل کېږي ډاټ 0 لیکو. نو دا هغه سبنیټ ماسک شو چې موږ تاسو دغه راکړل شوي IP ته سبنیټ شوي IP ته پیدا کړ. اوس څه کار کوو؟ دا هم چې وکړه، اوس راځو د نیټورک تفاوت یا بلاک سایز چې ورته ویل کېږي هغه پیدا کوو. بلاک سایز په څه رقم پیدا کېږي؟ ګورئ بلاک سایز چې ده مجموعاً د نیټورک په نیټورک کې د بیټونو سایز چې ده له 0 نه تر 255 پورې ده. پس 255 منفي راکړل لاسته راغلی بیټونه وروسته له سبنیټ څخه څو دي 240. نو منفي دغه 240 یې کوو چې مساوي کېږي له څو سره؟ مساوي کېږي له 14 سره.
دا د یو نیټورک نسبت بل نیټورک ته چې دا فرق پیدا شو. اوس هوست سره رقم پیدا کولی شو. ګورئ هوست په د شکل پیدا کوي. دلته راشي وګورئ په دغه سبنیټ شوی دغلته چې موږ تاسو سبنیټ ماسک پیدا کوو. دلته ګورئ څو پورشنه آف دي، 8 دا دي، 4 دا، نو 12. نو دلته راځو د هوست داسې لیکو چې هوست مساوي کیږي 2 په توان د h منفي 2، 2 په توان د 12 منفي 2. نو دا څو راځي 4090. دا ولې چې دلته هم 12 راغی دلته هم 12 راغی. دې علت دا ده ګورئ د 2 په توان د n دا مطلب هغه بیټونه چې نیټورک ته قرض شوي، 2 په توان د h هغه بیټونه چې قرض شوي نه دي یا نیټورک برخې ته ورکړل شوي نه دي. د دې لپاره به اول به هغه بیټ پیدا کوو، بیا به دغه بیټ پیدا کوو. که کله چې دا ټول وکړه نو زموږ تاسو مشکل تقریبا حل شو. اوس راځو نیټورک لیکو. نیټورک په داسې شکل لیکل کیږي، 2 نیټورک لیکم، باقي به بیا وروسته ستاسو کار ده. اول داسې لیکم چې فار مثال اولنۍ براډکاسټ آی ډي خو زموږ تاسو همدغه خپله ده چې راکړل شوې ده. صحیح شوه. د لپاره ډیفالت سبنیټ ماسک خو معلومه خبر ده چې دغه ده. بیا راځم دې خواته دوم نیټورک ته. دوم نیټورک په داسې لیکل کیږي چې لاس ډاټ 0. ګورئ دلته وګورئ دغه ولیو چې موږ تاسو ته په لاس راغلی یا هم د کومه فورشن کې چې موږ تاسو تغیرات راول هغه به کوم پورشن وي؟ دریم پورشن وي. ځکه تر دغه دریم پورشن پورې موږ تاسو په قرض کې راغلی یاستو، څلورم پورشن ته موږ تاسو بیخي لاس نه ده ورغلی یا بیخي قرضه پکې نه ده کړې. نو د هغې دپاره به دلته موږ تاسو چې ولیکو 14.0. ولې مې 14 ولیکه؟ ځکه دلته وګورئ په بلاک سایز کې موږ تاسو پیدا کړل چې زموږ تاسو د یو نیټورک نسبت بل نیټورک د تفاوت څومره 14 نو دا نیټورک چې دا اولنی نیټورک له یو نه شروع کیږي تر 14 رسیږي. نو دا براډکاسټ آی ډي دا نیټورک آی ډي په ډېر بخښنې سره او براډکاسټ آی ډي داسې راځي چې لاس.0.15.0. نو دا بل دین چې سي شروع ورته وسی. دا نیټورک چې دا له لاس 0 نه شروع کیږي تر لاس 15 پورې مختزي 14 به د ابل نیټورک وسیږي. بیا دریم نیټورک چې لیکل کیږي په داسې شکل لیکل کیږي چې لاس.0. دغه 14 سره بس شو کې دغه 14 جمع سي نو څو براسي 32.0. همداسې مختبزو د دې چې دا اولنی آی پی چې دا یو نه شروع کیږي او همدارنګه وروستنی آی پی به څومره اوسیږي تر 14 اوسیږي، ځکه دینه به یو کم سي. په دې کې هم همدغسې ده، دا به یو 14 یو سي او وروستنی به څه شی سي 15 یو درس او څومره به سي یو درس او 0 بشي. دا چې دا د براډکاسټ آی ډي ده او د دې لپاره چې فرض مثال هغه معلومه کړو وروستنی آی پی به چې سي .0 به وسی. په دغه شکل سره موږ تاسو د آی پی ان ورته لیکو. په دغه شکل موږ تاسو نیټورک رسمو. که چیرته احیانا په دې کې کوم سوال وي یا کوم مشکل وي را سره شریک کولای شي. ډیر اسانه او ساده طریقه ده. په دغه اسانه او ساده لارې تاسو کولای شئ چې وکړئ خپل درکړل شوی آی پی چې سبنیټینګ پکې شوی تاسو سبنیټ ماسک پیدا کړئ یا نیټورک پیدا کړئ یا هوست پیدا کړئ یا سبنیټینګ پکې کوي. په دغه لارې تاسو کولای شئ.